بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارکې د شپې یو ډیره خاص او عالیشانه وظیفه بیانوم. دا وظیفه د الله جل شانه د دوو عظیم الشان نمونو وظیفه ده. ډیره طاقتور او عالیشانه وظیفه ده. ان شاء الله تعالی چې کوم مقصد دی وی او کوم حاجت دی وی، ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل او کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره دغه حاجات که ناممکنه حاجات ولی نوي، الله جل شانه به درته دغه حاجات پوره کی. دغه شان په مصائب او تکالیف او پریشانو او بیمارو کې مبتلا یی، ان شاء الله تعالی دغه پریشانی او دغه مشکلات، دغه مصائب او دغه بیماری به درته الله جل شانه ختم کی. په زندګۍ کې به د امن او سکون او اطمینان الله جل شانه راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نوی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې دا هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو کچره تاسو ته تعویذونه پکار وي، تاسو ته نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچره تاسو د عظیم الشان وظیفه د جمعې مبارکې پشپه باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، دا عظیم الشان وظیفه د جمعې مبارکې پشپه باندې وکئ او دا صرف او صرف د یوې شپې وظیفه ده. کچره تاسو د جمعې مبارکې پشپه باندې فارغ نشوي یا څه د عذر په بنا باندې تاسو ته موقع ملو نشوه، نو بیا د سحر د سنت او نفس چې فرض مولا نیوي کړي، بیا دغه وخت کې هم تاسو د وظیفه د عمل کولی شئ. زما محترمو، د جمعې پشپه باندې تاسو د وظیفه ونکړې شو، تاسو اوسګار نه وای د عذر په بنا باندې، نو چې کله تاسو سحر مستپاسي او 2 رکعات سنت مو وکړه او فرض مولا نه دي کړي، نو داغه په منځ کې تاسو د وظیفه کولی شئ. ان شاء الله تعالی د دې عالی شان وظیفې په برکت سره به چې د تاسو سم مسلې وي، که زما عزتمندو هغه د قرضونو حواله سره پریشانی وي، نو دا قرضونه به الله جل شانه ختم کی. یا د کاروبار مسلې وي، دا د کاروبار مسائل به الله جل شانه ختم کی. په کاروبار کې به الله جل شانه برکات ثمرات راولي. یا د تاسو زما عزتمندو دکان وي او هغه چلیږي نه، د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د تاسو دغه دکان روان کی. یا زما محترمو، بهر ملک ته د تلو اراده لرئ خو په ویزه کې مو مسله وی بار بار کینسل کیږي، نه دې لپاره تاسو دا وظیفه وکئ، د الله جل شانه نه دعا وغواړئ. زما محترم او دعا به تاسو دې طریقې سره وغواړئ چې یا الله که زما د بهر ملک ته پتلو کې خیر وي، نو یا الله زما دا کار وکړي، او یا الله که زما پتلو کې خیر نه وي، نو کریم رب ته د خیر مالک ما ته پدې کې خیر واچي او ما په خیریت سره بوزي. نو په دغه طریقه باندې زما عزتمند تاسو دا دعا وغواړئ. محترم، الله رب العزت به درته اسباب مهیا کی او د غیب نه به درته حالات برابر کی. د دین علاوه د چا د رشته مسله وی، رکاوټ پکې راځي، بندش پکې راځي، نو دا وظیفه انتهایی توجه دیان سره وکي، الله رب العزت به تاسو ته بهترین ځای کې رشته درکې. خو زما عزتمندو،
تاسو کچره درشتي د پاره دا وظیفه کوي دا عمل کوي نو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې تر کومه پورې تاسو ته کامیابی نوي ملو شوي نو د هر جمعې مبارکه پشپه باندې تاسو دا وظیفه جاری ساتئ د دې په برکت سره به الله جل شانه بهترین او منپسند ځای کې تاسو ته رشتہ درکې او زما محترم خلک چې رشتہ شي وي خو رستو پاغه کې خفغان راغلي وي خزه یو ځای کې وي او خاون بل ځای کې وي ترمنځ ډیر زیات خفغان راغلي نو کچره سړی خفوي او خزه دا عملو کې ان شاء الله تعالی کور به الله جل شانه جوړ کی دغه بے اتفاقی او دغه ناچاقی به ختم شي یا خزه خفوي نو د خزه خاون خوم د خزه درازي کولو د پاره د وظیفه کول شي او که زما محترم خاون یې په خپل نشي کوله نو د خپل کور نور خلق ورته هم د وظیفه کول شي ان شاء الله تعالی واپس به الله جل شانه کور برابر کی او اختلافات به ختم شي د دین علاوه زما عزتمند د هر مشکل د پاره د هر ناممکن حاجت ته پاره محترم یو حاجت بتا سو ته ناممکن اخکاریږي لیکن الله جل شانه ته خیس یو سیز هم ناممکن نه ده خیس یو کار هم ناممکن نه ده نو محترم دا ډیر آسان عمل دی ډیر آسان ترين او مختصر وظیفه ده خو ثمرات او برکات ډیر سیوا دي ډیر زیات دي لہذا زما عزتمندو د جمعې مبارک فضیلت خپل ځان ته ډیر زیات دي دا رنګ د الله رب العزت د نمونو فضیلت ځان ته ډیر زیات دي او چې کله پدې کې د جمعې پشپه باندې تاسو د الله رب العزت د نمونو مبارک او د وظیفه کوي نو نور علی نور بشي او ضرب تاسو د وظیفه او د دعا قبول شي برکات په پدې کې سیوا شي او اعلی ثمرات بل الله جل شانه تاسو ته درکې زما عزتمند اوس راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمندو چې دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن موز نه پس شروع کوي او تر سحر مونځ پورې سحر بانګ پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ زما محترمو کچره د جمعې پشپه باندې تاسو دا وظیفه نکړې شو نو کله چې مو د سحر سنتو کو او فرض مولانی دي کړي نو فرض او سنتو په منځ کې تاسو دا وظیفه کولی شئ زما محترمو کله چې مو د ماسخوتن منځو کو نو بیا په پاسي او 2 رکعات نفل به تاسو وکي عام 2 رکعات نفل چې څنګه خلک کوي هغه طریقې سره بس 2 رکعات نفل وکي د دینه پس به زما عزتمندو کله چې مو نفل وک نو 3 پیری به تاسو درود شریف وای خدا دا چې تاسو درود ابراهیمی وای د دینه پس و بیا د الله رب العزت د 2 نمونه یا الله یا سمیع یا الله یا سمیع دا به زما محترم 313 مرتبه 314 پیری به تاسو دا اولولې د دینه پس به طاق عدد کې یو لس پیری یا یوش پیری وتاسو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم د دینه پس بیا زما عزتمندو 3 پیری تاسو درود شریف وای کله چې مدري پیری درود شریف وای نو بیا به تاسو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 21 مرتبه یوش پیری به تاسو د دې ورته وظیفه وکي د دینه پس به زما عزتمندو بیا دعا د پرلاس پورته کوي انتهایی توجه سره عاجزه او انکساری سره د الله رب العزت نه دعاګانې او غواړي د خپل مسایل حل کېدو د پاره د تمام مشکلات او پریشانو د ختمېدو د پاره او د کاروبار کې د برکت د پاره د کاروبار د روانېدو د پاره د الله رب العزت نه دعاګانې او غواړي خو زما عزتمندو د خبره تاسو یاد ساتئ چې د دروغ نه خپل ځان ساتئ او د غیبت نه د چغلې نه 2 مسلمانانو جنگولو نه د حرام نه خپل ځانونه ساتي د غرنګ زما عزتمند بل مسلمان ته تکلیف نه ورکول بلکې کامل مسلمان هغه چې بل مسلمان ته فایده ورسي د سر زما عزتمند د قران مجید تلاوت کول 15 واړه وخت منځونو پابندي کول کله چې مونږه دا کارونه مکمل طریقې سره صحیح طریقې سره مونږه چلیږو الله رب العزت به زمونږه دعاګانې قبلې زمونږه عبادت
هم قبلې او زمونږ وظایف به هم قبلې. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه وستاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.